بلخ کې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د 3 بېلابېلو لویو پروژو د ګټې اخیستنې او د چارو د پیل پرانسته وشوه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه پروژو له جملې څخه 2 اصلاحي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د یوې د جوړېدو چارې پیل شوې چې ټول ټال لګښت یې 523 میلیونه افغانۍ دی. مسؤلین زیاتوي چې هڅه کوي ترڅو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا ستونزو ته رسیدنه وکړي. موږ هم په دې اړه انشاءالله خپل ټولو ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ تاسې هېر کړي نه یاست. د هر ولایت حالات پښتو د هغه مشکلات چې دي هغه په نظر کې نیسو، د هغو دپاره کوشش کوو چې د هغو د مشکلاتو د حل لپاره په تخنیکي ډول باندې د هغو مشکلات ورته حل کړو او وساعت ورکړو. امروز 3 پروژه را ما افتتاح کردیم که دو پروژه ما به بهره برداری سپرده شده و یک پروژه ما را امروز افتتاح میکنیم تا اصلاحاتی که در نظر است او به میان بیاید. در عموم پروژه هایی که اینجا روی کار گرفته شده و تکمیل شده و فعلا روی ازو کار میکنیم تقریبا در حدود 523 میلیون افغانی است. کوشش ما است که چه رقم خدمات برېښنا شرکت بهتر بسازیم و برای مردم برق مطمئن و دوامدار فراهم بسازیم. له بل لوري د بلخ ولایت برېښنا شرکت رئیس مفتي محمد یوسف جلالزی له صنعتکارانو وغوښتل ترڅو راشي په دغه ولایت کې خپله پانګونه وکړي. دوی دغه راز وایي چې اوس چمتو دي ترڅو سلګونه صنعتي فابریکو ته په پوره توګه برېښنا ورکړي. هغه افغانان صنعتکاران سرمایداران چې په نور هیوادونو کې اوسېږي موږ د دغه پرتمینې غونډې په توسط سره هغو ته بلنه ورکوو، هغو ته اطمینان ورکوو چې په آزاده ډله خپل سرمایه خپل فابریکې افغانستان ته راوړل شي او انشاءالله د افغانستان د برېښنا شرکت خصوصا په بلخ کې نو دې ته آمادګي په حالت کې دی په لنډ وخت کې چې په سوونو فابریکې بلخ ته راځي نو انشاءالله د اصاف باري او برق نشته دا خبره به نه وي. هغو ته به په ښه معیار باندې د برق او د برېښنا خدمات به ورته لاسرسي به ولري او خدمات به ورته ورکول کېږي. د بلخ اوسېدونکي هم د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړې توګه د برېښنا شرکت له فعالیتونو څخه هرکلی کوي. دوی وایي چې د تازه پرانستل شویو پروژو نه په ګټې اخیستنې به د برېښنا ټولې ستونزې حل شي. قبلا برقی منطقه که بود 6 کیلووات بود، فعلا به 20 کیلووات تبدیل میشه. امی بلاک 2 که بود از کوچه سفید تا کوچه 16 یگانه مشکل اوندهشان برق بود. باز قبلا هم با بعضی مستفیدا کلانهای گذر پیشنهاد داده بودن به مرجع زیسلا، باز خیر ببینن برای کوشششان رسیدگی کوشش کردن، برای مردم رسیدگی کردن. فعلا قبضی که در تصویر میبینین فعلا افتتاحیه پروژه برق جدید است. حتما برای ملت رسیدگی میکنن که فعلا پروژه افتتاح میکنن. حرف ملت گوش کرده. مشکلات های زیاد داشتیم از قبیل برقاب آشامیدنی کوچه خامه است. به خاطر از خیلی بعدم با آمدن امارت اسلامی افغانستان یک تعداد کوچه های ما کانکریت شده. حالی شکر فضل خدا الحمدلله برق ما نو میشه. خیلی خوشحال هستیم. د معلوماتو له مخې د یادو پروژو څخه 2 پروژې د 6 کیلو ولټ نه 0 کیلو ولټاژ ته د برېښنا لوړول په معیاري توګه جوړول او یوه یې د ترانسفارمرونو ورکشاپ و چې د لاسي کار څخه ماشیني حالت ته اړول و ترڅو لږ وخت کې ترانسفارمرونه سیمتوي شي او د خلکو ستونزې حل شي. ضابط خان انځور د البرز نشراتي څانګه بلخ ولایت مزار شریف.